تعدیل سرکار الله پاک رد کړه. ما ول دا د دې څلورم هغه بده طریقه وه چې دغه کار یې کوه، د دې بیا دغه تجارت شروع. بله ډله الله پاک یادوي د دغه یهودو شناعات دوی بیان. بله ډله دا ده وقالو او الله وایي دوی وایي دغه یهود وایي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، ولن تمسنا هیڅ کله به مس نه کړي نار موږ. مس خو دا دی لکه یو څوک چې بل چا ته وایي وهم دي اول څوک ته ولاکه لاس لا راغی څه معنی یعنې داسې لاس راوړل لا نشي کولی، وهل وسوټۍ خو لا جلا خبره. نو دوی چې دلته به مسلمانان ورته په قرآن کریم کې آیاتونه راغله چې باید داسې دوزخ ته جوړي که ایمان راوړي وسله راوړي دول ولاکه ور ما مسله کې دوزخ ته ور داخلول وزولني وانزرا دا خو لا جلا خبره ده، ولکه رسوله وشلی ور نو دا خو بیخي مبالغه یې وکړه. ګوره هغه د اور دخول یې په داسې ابلغه طریقه نه پکې چې مانه رسوله ولکه مشري دا چې ته ما دوري ور رانباسې به زه دورې سکاره یم پروت یم لمبې به راباندې ګرځي هغه خو بیخي بعیده خبره ده. دغه دی وقالو دوی وایي لن تمسنا هغه دا خو دپاره د نفي د تاکید دي لن تمسنا هېڅ کله به مس نه کړي نه موږ النار اور ولکه اور مس ولا مشري کې بالفرد زه مسه کولم الا ایاما معدوده مګر نه یو څو په شمار ورځي. یپلای ایامن ذکر کی معنی ایامن نکره دی یو څو ورځې معدوده په شمار نو بیخي لږ شویه. دغه استثناء هم تفاسیر بنابر چی شده بنابر فرض چې اول خو ده وویل چې ما مسه ولاغه کې وام که بالفرض ته ډېر شرنګار کوي او یا ورځې اما یو څو ورځې چیرې بسي یهودي وګوره همیش په اور کې وګوره دا خو سره نشته دا زموږ دونه په زړونه بیان تېر شو دا بزرګان پلرونه مو تېر شو دغه نه پیدا باندې راتلو چې موږ اوره څه خلاص کړي نو که ورتلونه یو څو ورځې دا استثناء وکړه په دې ځای کې الله وایي دوی خو دغه خبره کوي. نو الله پاک جواب ورکوي چې قلت ورته وایه ای پیغمبر داسې ورته وایه چې اتخذتم عند الله عهدا. اتخذتم اصلي هغه یو حمزه د وصل چې دی هغه یې حذف کړي هغه د حمزه د استفهام ته وصل کړي اصلي داسې دی اتخذتم ایا تاسې چې کړي ایا تاسې اخیستی دي عند الله په نزد خدای پاک عهدا وعده تاسې د خدای څه وعده اخیستې ده کلکه چې خدای کاوله سره کړي دي چې اور ته مونږ ورشو چې دغسې په کلکه ګایېږي چې ما ولاکه اور ته داخل کړي دا خدای منه لکه خدای پاک چې ستا سره قرارداد کړي چې ګرځه ته اور ته نه ورولم نو خو د خدای څه به دې کول هم نه یې اخیستې. نو تاسې اتخذتم ایا تاسې اخیستې دي عند الله په نزد خدای پاک عهدا وعده هم اخیستې ده ام تقولون فلن یخلف الله عهده د دې ځای اطلاق هم اړو ام تقولون او که تاسې وایاست علی الله پر خدای پاک باندې ما هغه خبرې وایاست لا تعلمون چې علم نه پر لري نو خو د دغه دوه حاله وتلی نه یا به خدای کول سره کړي چې تا زه اور ته نه ورداخلم یا به دا خبرې او یا به دی د ځانه درواغ سره جوړوي به علم نه پر لري چې خدای تا ورته نه اچي د ځانه سره جوړوي به را ما خدای ورته نه اچي په خبر نه په دغه دوه حاله خو نه خبره نه وځي یا به خدای کول ورسره کړي چې سړی په چنګ ګرځي چې ما ورته نه اچي یا که خدای کول نه ورسره کړي نو درواغ وایي په خدای چې د درواغو خبرې ته دی په خبر نه دی چې خدای ما نه ور اچي د ځانه سره جوړي تر دغه دوه خو نه وځي. دا فلن یخلف الله عهده دا نو په مابین څنګه خبره ده پر یوه تفسیر باندې براوی دا نو جمله معترضه سوله چې الله پاک ورته وایي ته ورته وایه چې که ستاسې سره خدای کول کړي نو د خدای کول خو بیا رښتینی دي خدای پاک په واده کې مخالفت نه کوي د چا سره نو ټیک د خبره مو کې چیرې وعده در سره کړي د خدای وعده خو ټیک د مخالفت مو په پکې کې راځي دا یې فقط هغه د خدای پاک د وعدې هغه حقیقت بیان کړي چې د خدای وعده که وس د چا سره بیا واقعي مخالفت نه راځي مګر خو چې ثابته که وعده یې چیرې سره کړې ده په تورات کې کړې ده په انجیل کې کړې ده چې یهودیان ورته وویل چې چیرې خو د ځانه یې وایه او یادش که فلن یخلف الله عهده دا جواب که د پاره د شرط محذوف چې که چیرې تاسې د خدای څخه وعده اخیستې ده وام کې وعده در سره اخیستې نو دا موږ هم درسره منو چې فلن یخلف الله عهده کې وعده در سره کړې نو دغه جواب دی چې خدای پاک پر وعده کې مخالفت نه کړي. دا خبر داسې وسوه پر یوه تقدیر جمله معترضه سوله چې فقط هغه د وعدې د خدای حقیقت یې بیان کړي چې د خدای وعده چې بیا مخالفت نه کړي. پر دوهم تقدیر دا جواب د فرد شرط شو چې کې وعده در سره کړي نو موږ هم باره منو چې فلن یخلف الله عهده مګر ته ثابته که چیرې ده دا وعده ام تقولون دا ام په مقابله کې دا استفهام راغلی چې اتخذتم ایا تاسې اخیستې ده د خدای څخه وعده ام تقولون او که تاسې وایاست علی الله پر خدای ما هغه خبرې لا تعلمون چې ته علم نه پر لرئ چې دا د خدای پاک د طرفه څخه چې د ځانه سره جوړوې په خبر نه باره خدای تاوانه که دغه رقم نو معلومداره چې د خدای د طرفه څخه نه نو معلوم اوسه چې علم نه لري دغسې خبرې کوي باره ما خدای پاک ورته نور اچي نو الله یې رد کړي برای بله دا رقم نه ده لکه ته چې وایه چې ورته دې نور اچي قانون ورته ویلي الله پاک وایي قانون دا رقم دی چې من کسب سیئة واحاطت به خطیئته من هغه څوک کسبه چې دی وګټي کسب وکړي سیئة د یو بدي په دغه ځای کې د سیئت څخه مراد د کفر د شرک بدي مراد چې څوک دغسې بدي وګټي لکه تاسې چې یهودو چې دغسې شرک و کفر کوئ
وأحاطت به وأحاطت بارا چارپیروالي وکي دا سیئه و بدي به وأحاطت را چارپیروالي وکي به پر دباني خطیئته دا خطیئه و بدي دا جا کفر دی دا پر درا چارپیر سره محاصره فدا احاطت کی به څه فائدہ سول چې بیا محاصره کی معنی داس یو سړی دی شرک ځنی وسو کفر ځنی وسو غټه ګناه ځنی وسو مګر خو تر مرګ نه ورسره بارا توبه وکړه نو دا سړی کوم دی چې په بدی کې محاصره دی خو بدی چې وکړه کفر شاري پرته ځنی ووت هغه محاصره ما ته خو دې توبه وکړه ایمان راوړي نو احاطت مراد دغه دی چې یعنی دی چې تر مرګ پورې اخري ساعت خېږي دغه کفر په دغه بدی باندې وخېږي نو دی محاصره ستر دی بدی نه ووتی ادي ټول ژوند کې بدی پر دغه سر خدای د کفر پر سر خدای اوس په د محاصره باندې پروسس په احاطت او احاطه وکړه را چارپیروالي وکړي به پر د باندې خطیئته خطا ده څنګه چارپیروالي وکړي معنا تر مرګ پورې ځنی ونه وتی په دغه خپل داخلي کې ولاړ نو دغه سره جواب دغه جزاء څه ده فاولئک اصحاب النار علاوه نو اولئک دغه کسان چې دا بدی کوي او تر مرګ کوي دغه نو اصحاب النار خویندان د اور دي هم دی فيها په دا اور کې خالدون همیشه د الله پاک هغه ته هم مراد کی چې ما خلا کور ولې کې جوار وسنو یو څو ورځې بار را وزم علاوه د څو ورځې خبره ده نه هم فيها خالدون د ګرد عمر د پاره دا ستاره چې نه غي څو ورځې بیا وی د یهودو سره ترجمه کوي چې و دنیا خو دا او تخ دوه ورځې کړه د نورش کې راچولې یو ته مورچ ولې بیا تکرار مش تکرار ولې خو شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه پر جمعه خو به شنبه راګرځي نو مکرر ورځ پر موږ باندې کراچي نو هغه شنبه او یک شنبه تر جمعه پورې بځي خو بیا شنبه راځي بس مراد بس خلاص دا چې کله ورځ مورچ نور به بیا وایي مش تلويش پر ځول ورچی ولې مو تلويش پر ځول ورچی بارل خالته شغه د جرګي عبادت وش کاوه چې شرک مو وکي هغه تلويش پر ځول برخ مصالح اسلام را باندې راوړل برز نیمان عقل نو هغه تلويش پر ځکه ورچی نور به ویل ولیا تلويش کاله مو ورچی تلويش کاله ولې بارل د چه په شلک چې مدرسه په تحیر باندې اخته او چې لا منسو پیدا کول مانو سلواش او مقرره الته تلويش کاله به مانو سلوا او خرکاله کې په شلک نو اوغه قدر مدام په دور راځي دا د نور عقیده نور بیا ویل بارے ارچا چې په دنیا ارڅ عمر ژوند وکي او غوړه خبره په دوزخ کې به چریخو خو مطلب من ابد الاباد په دوزخ کې نه به یو څو ورځې نه یو څو ورځې بار کتابه چا ځینې خلک ویل او ځینې ویل ولیات سلويش ځینې ول سلويش کاله ځینې ول ارچا چې ارڅ ورځې په دنیا کې تر اول ورځ راځي خدای همیشه لپاره نه الله یې هغه ټول ورات کې ولهم فيها خالدون هم دی فيها فدغه دوزخ کې خالدون همیشه نه آیات څه فکر دي دا یو چې بلا دا رقم خبر نه ده لکه ته چې وایي چې یو څو ورځې الله ته یاګر سره زه دوزخ ته نه ورلوېږم ولا کراسه ولا مشي داسې قانون یې ورته کښې شوه الله پاک سره دجوشته کې من کسب سیئة هغه څوک چې کسب کې سیئة بدي معنا کفر واحاطت به دا قید ورسره کښې شوه ته به دا نه وایي چې ما ځکه سړی کافر شو بیا بیا دوزخ ولا خلاص کړو ما کفر نه چې په کفر پسې مړ شي ولې کې وجه ته توبه وکړي په دې ایمان قبلېږي نو احاطت یې وسوله چې احاطت را محاصره والی وکړي را چارپیروالي وکړي به په ده سره خطیئته خطا ده پر را چارپیره سره چارپیره څنګه ګرځي ما چې په کفر باندې مړ شو نو د ده ټوله حیات په کفر کې دې محاصره سادي نه دي وتلي او که څوک کافر شي د کفر کلمه ځینې وویل چې بېرته توبه وکړي هغه په دغه ځای کې داخلېږي هغه نه داخلېږي هغه باندې در ووتي بېرته د کفر څخه ځان خلاص کړي یا محاصره یې نه کړي محاصره دغه دی چې په هغه کفر باندې مړ شي فاولئک دغه کسان چې الله وایي چې په دغه صفت متصف کړي کسب د کفر یې کړی دي او پر هغه کفر باندې مړ دي د اصحاب النار دي یهودو تعالی دغه وایي چې ایمان راوړه بله به په دغه جنګ کې نه راځي او که ته ایمان نه راوړې پر خپل خره سپورې هغه کفریات شرکیات وایي پر رسول الله سلام ایمان نه راوړې نو ته په دغه قسم کې راځې چې احاطت به خطیئته پر هغه کفر به دې مرګ شي او جزا به دې دغسې چې هم فیها خالدون دې په هغه اور کې د ګرد عمر دپاره پسې الله پاک بشارت اوس نو بیانوي دا د قرآن کریم طبیعت داسې روان دي تخویف او بشارت پر له جوړه یادوي تخویف دا معنی افراد خلک داسې وبېري د هر چا تمه وکړي چې یاره د دوزخ ورلوړنې خو یم بله پلا ده بشارت مخکې بشارت بیا زیږې ورکول بیا چې ښې خبرې یې مخ شي سړی چې ما وایي که جنتي و نو زه یم هر په ژبه خوشحاله شي ولا خبر شي به جنتي دا تخویف بشارت د قرآن طبیعت پر له ملګري کېږي پلا انسان بېري بیا داسې زیرې ورلر ورکوي دا لکه د مثال په طور ګای دا خپل پلار دا خپل زوی دا رقم چې هغه زوی چې وایي دی نو ما مړ دی ورته وایي د ژوند څکه بیا ونې که راځول بل وخت بیا دا رقم زوی یې غلا کړي دي قسمونه پر اخلي طلاق ورکړه ولا کوي زما زوی په خبر دی دلته بیا الفت او محبت دغونه ورسره ډېر شي دا رقم د الله تعالی مهرباني خو تر مور و پلار ډېره زیاته د رسول علیه صلات وسلام په یو غذا کې یو ښځه داسې اولکې ګرځېده دورې وزغره په دا مینځیانې کې نیول سوي وې اخر یې کښېنه یو ځای پیدا کړي ژر راواخېستې مچه کې ورتې کې واچوه په شټینګ ونیوه رسول علیه صلات وسلام به اصحابو ته دغه ښځه
حتی احیا چې ځینې ورک نو د جنګ حالت والا چې پیدا کړي ولتس فکر کوي دغه ښځه به دغه کښتۍ ورته واچي اصحاب الکلي ورا چې هغه څه رقم د لهان د ځغاسته چې پیدا کړي خو بیا په ځګر چې مشلول دي بیا تې ته اچول دي مچري نو تله کړي نبي علیه الصلاة والسلام الله په خپل مخلوق باندې تر دغه ښځې په خپل ژبه باندې ډېر مهربانه لکه دا چې څومره مهرباني لري الله دغه ډېر مهربانه نو دغه زیات مهربانه چې نو د هغه بیا چې بله خوا د رحمت مخکې چې بیان کړي دا بیا بشارت زیری ورله راواقع نو تخویف معنا بیا رول بشارت زیری ورکول تخویف ښې واقع چې کوم کسان که بدي وکړي په بدي باندې مړه شي الله وایي د ګردو لپاره د دوزخ ورنوړونه دي مؤمن ته اوس دا چې نو کې زړه یې داسې وایي والذین هغه کسان آمنو الله وایي چې هغه بیا ایمان راوړي هغه بیا کسب د خطیئې د سیئې نه کوي د کفر کسب نه کوي ایمان یې راوړي د عقیده صالح دغه وعملوا الصالحات او په دغه ایمان یوازې اکتفا نه کوي عمل صالح هم چې ملګري دي لمونځ کوي روژه نیسي حج کوي زکات کوي د اسلام په بناګله چې عمل کوي دا کسان بیا سره کم دي اولئک اصحاب الجنه الله وایي اولئک دغه صفت والا خلک چې ایمان یې راوړي عمل صالح کوي اصحابو دا خاوندان دي الجنه د جنت او دا جنت چې دوی ورته د کرایې ژوند نه دي چې بیا جواب ورکوي هم فیها خالدون الله وایي هم دوی بیا فیها په دا جنت کې خالدون همیشنیان دي لکه څوک چې په دوزخ کې همیشنیان وو لکه هغه کسان چې په کفر مړه سوي د دوزخ د همیشه دپاره ورلړوني وو دغه سړی به د جنت باشنده دي د همیشه دپاره نو اوس د دوی هغه پنځه فریقې په دې کې الله پاک بیان کړي په هغه مخکې علماو کې چې د خدای خبره بدله کړې وه چې باره کومه په واسه کې ده کوي که نیمه پیدا یوه بدې وه بله منافقان وه چې د مؤمنانو سره ملګري ول ما ایمان راوړي دي لا نور یهودیانو سره ملګري ول موږ ستاسې ملګري درېیمه ډله د دوی بده چې هغه امیان یې و چې هغه بیا تمنا یې درلوده نور په کتاب دی نه دی خبر په حدیث یې نه و خبر د رسول خبره نه ده تمنا یې درلوده چې موږ د بزرګانو زامن یې بله بس کار سم دی دا نو مال په اوس زمانه کې هم دا خلک دوی لکه ما چې مثال درته چې ما لمونځ یې نه کاوه پر زما پلار دا غر خلاص ما صبر ما زه تاسو خپل مسکی باندې په شي نه تغیر کړی ولا غوډاره کړ بل ډله دغه و چې په کتاب الله کې تغیر کاوه د کتاب الله احکام یې کښل اته به نور راچول هغه تغیر کوم د پیغمبر صفات یې کښل نور راچول دا یو بل تغیر یې دا ګای ګای چې به د خانانو زامنو ګناه وکړله هغه چې ګورنر راله چې شم لا سب څه حکم دی لا سب څه کلام څه خو باره په تورات حکم بدل چې زنا به کړو چې راجم باره د مخ ټول کې پر خره سپور کې به د بازار وګرځوي فرض کوم شي سنگساری نو د خانه کاوي څنګه سنگساری خو بیا هغه په کال کې په روژه کې چې دی یو څه شات وکړي خو هغه در باندې بندي کړي جاماز حق خبر ورته وکړي کاټوي اچکاچه کړي دی د کاټي ال به نه درکړو اچنې درلودې باندې بیا تورات ورته بدل کړي ورستا دا رقم حکم دی چې په دا بازار کې وڅخو د مسکین زوی چې به نو راغی برای رجم دی کتاب الله به نه بدلوي دلته به د جذبه باره مسته سو باره بیا راپورته سو بره ولې خو هغه قاعده نه درلود خانه کا چې غاوره کوه د خپل ځای هلته د سیبه تورات ورته بدلېدی یا یې هغه مراد دی الله پاک د هغو شناعت بیان کړي بدیې بیان کړي دا د هغو څلورمه ډله شوله او پنځمه ډله یې دغه وه چې دوی دا ویله ولمونږ ولا په دوزخ ته ننوځو باسه اول خو مسه ولا هغه کې وانتې بالفرض ورسونه اووه پنځه شپږ ورځې الله د هغو شناعت بیان کړي تر هغه وروسته یې تخفیف بشارت دواړه جوړه کړله بیان کړه و هغه کسان ته چې پر کفر مړه شي د هغو دپاره همیشه دوزخ ورکړي د یهودو نصاراو دعوا یې غلطه کړه چې معنا زما پلار چې ستانه و د ستانه کورنۍ څخه یم بله الله وایي که ستانه یې که هر شی یې که دغه معیار قانون ده که د کفر کسب کې په کفر مړ شي چې پلار د نبي نصیحت دی د نوح علیه السلام د کنعان نصیحت دی دوزخ ته بدلېږي او چې خپله چا ایمان راوړي پلار دی خدای دې وکړي چې ابوجهل دی چې زوی ایمان راوړي خلاص الله وایي ځای دغه دی چې په جنت کې به د همیش دپاره نو بېرته موږ هغه معیار زده کړي چې زموږ دپاره هم ایمان ضروري دی په دې خپل ژوند کې که خپله سړي ایمان راوړي عمل صالح یې کړي د پلار په عمل نه خلاصېږي جنت ته ځي او که خپله سړی د مثال په طور د بد کارونه یې کړي چې پلار یې اکثر نیکي دوزخ ته ځي او چې پلار یې اکثر بدکار یې زوی ایمان راوړي هغه به جنت ته ځي معیار دغه دی الله پاک چې زموږ ټولو جنت نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقربائنا ولمشايخنا ولمن كان لهم حق علينا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. د يهودو د نصاراو د شناعتو بحثو اغرا روان وسبل شناعت الافاق بیانی په فروعاتو کې چې الافاق دغه عقاید څخه ما سوا چې پر نبی ایمان راوړي دا خو یو اعتدا و چې سره لري چې دا نبی حق دی دا رښتونی دی قرآن حق دا هغه څه ما سوا فروعات به اعمال منځ وکړه روژه ونسه زکات ورکړه په فروعات کې هم دغه رقم وري انکار د پلار بیا خبرو کې چې کوم بیا به نه الله وایي وإذ بالفیات کې یعنی واذکروا فیات کې ای بني اسرائیل اذ هغه وخت فیات کې اخذنا چې موږ واخیسته الافاق وایي میثاق وعده میثاق موږ یو وعده ده یو کلکه وعده ده چې قسم ورسره یي چې وایي ستا بیا په خدای قسم چې داسې وکړي نو الافاق وایي موږ واخیستله میثاق کلکه وعده بني اسرائیل د اولادیت څخه د یعقوب علیه السلام اسرائیل خو نو سیس خپل ورځ په یادې شو د یعقوب علیه السلام نوم چې عبدالله د اولادیت څخه د یعقوب دا وعده الله موږ چیرې ځینې واخیستله دلته نو تفاسیر باره دا ورسره دي چې ایز هغه وخت در په یاد کې بني اسرائیل اخذنا چې موږ واخیسته په تورات کې په تورات پورې ته ورسره چې دا وعده مو په تورات کې اخیستې وه د موسی علیه السلام په ژبه سره چې تورات نازلېدی په هغه ځای کې الله پاک قول چې په دغه تدبیر څخه ورواخلي قولونه سره وکړي میثاق کلکه وعده بني اسرائیل د اولادیت څخه د یعقوب علیه السلام د کومې خبرې وعده مو کلکه ځینې واخیسته لا تعبدون الا الله لا تعبدون چې تاسې به عبادت نه کوئ الا الله مګر نه د یوه الله بل هیڅ ته به د سجده نه کوئ رکوع به نه کوئ لمونځ به نه ورته کوئ نظر به نه ورته کوئ مثلا دعا به نه ځینې غواړئ دغه شیان چې په د عبادات کې درجې په شریعت کې دغه به د الله څخه ما سوه و بل چاته نه مصرفوي نه مستثنا منه یې حذف چې لا تعبدون شیئا تاسې به عبادت نه کوئ د هیڅ شي الا الله مګر نه ما سوا د الله یو د الله عبادت به کوئ بعلانو لا شیئا خو نو عام شي چې ورسره کښېږدی یا احدان عام شي چې ورسره کښېږدی د الله څه ما سوا بارونه که انبیا علیهم السلام دي که ملائکه دي که اولیاء دي که علما دي که نور صلحا خلق سته یا مثلا په دې نور بې روحه شیانو کې راواخله مثلا لکه د لمر و سپوږمۍ یا بوتان چې دې ته راشي ټوله تر لاندې د هېڅ عبادت ونه کړي الا الله مګر نه یو د الله دغه یو عهد پر دغه خبره ځینې واخیسته او دې هغه و چې ګیدګي ته عبادت وکړي هغه نقص قیمت کړی و نور هم دغسې بیا د خپلو صلحاو مجسمې جوړول یو غوتې بې عبادت کاوه ول دا زموږ څه یېرېږي واره چې به هغه بزرګ دوی وفات شو ځینې د هغه پر رنګ د مجسمه جوړ کړه د ډبرې څخه یا لکه زموږ خلک اوس تصویرونه اخلي باره وایي ښه دی یو یادګار
دغه یادګار به کښېښوه د هغسې د دې موجوده عصر خلک چې وه چې دا شیخ به پکښې کې مړ سوی و دا بزرګ ولي به پکښې مړ سوی و دې خو عبادت نه کوه دغسې به ورته یو یاداشت به کوه دا کره دا لیکه په خس وه دا لار په خس وه ابره یو ملنګ پیدا سوی ورته کښېنستلی کرا دا یو نسل چې بلابل راغی مازبینوک بدعات شروع کړل دریم نسل چې راغلی سجدې ورته شروع سو چې خلاص معبود ځینې جوړ سو غلطي په دغه ځای کې پېښ شوه که هغه وار راغله چې جوړوه هغو د یادګار په نیت جوړ کړي مګر خو دوه نسله چې به بدلېدله درېیم نسل به هغه شی معبود وګرځېدی برای د هغو عبادت کوه الله پاک وعده ځینې اخته چې دا کسې به د غیر الله عبادت نه کوي دا یې وبالوالدین احسانا الله وایي بل دا وعده وه چې وبالوالدین د مور پلاره سره به احسانا نیکي کول وي نیکي به کول در وبالوالدین یو دې خواته نو تفاصیل ته فعل ورسره ورځي واحسنو د امر څخه ده واحسنو نیکي به کوئ بالوالدین د مور پلاره سره احسانا نیکي کول د احسانا تاکید شو مفعول مطلق نه ورسره کښېښاوه نو تاسې نیکي کوئ د مور پلاره سره احسانا نیکي کول تاکید یې ورته چې الله پاک د خپل عبادت پسې چې اول به زما عبادت کوي په دوهمه درجه کې د چې د مور پلار حق وریا کړي چې د مور پلار حق به نه ضایع کوي د هغو سره به ښه کوي و د هغه رقم به ښه کوي احسان به کوي ذي القربا د خاوندانو سره د قرابت نو پلار کوم خاوند د قرابت دا پلار ګویا کې دوه واره ذکر شو چې هغه تعمیم بعد التخصیص ورته وایي یا پلار د والدین مور پلار چې په ټولو قریبانو کې مهم وه په نامه یې یاد کړي چې مور پلار سره به ښه کوي په وزیر القربا کې خو نه د مور پلار بېرته داخل دي خو دا هم خاوندان د قرابت ګویا کې مور پلار په دوه واره یاد کړی پلار خاص په نامه ور یاد کړه بیا د ټولو قریبانو په جمع کې ور یاد کړه او نو تاسې به ښه کوئ د ذي القربا د خاوندانو سره د قرابت باره نو خاله و ماما و خوریی و ورور و اکا و دا ګرد پکښې کې راغله د هغو سره به هم ښه کوئ والیتامه او د هغه رقم به تاسې د احسان کوئ د یتیمانو سره چې پلار یې مړ وي پلار یې نه او بالغ سوی لا نه تر قیامته نو سړی یتیم نه بلل کېږي چې بالغ سوی نه حتی د بلوغ نه یې رسېدلی پلار یې نه بار نو یتیم بلل کېږي او چې مور یې مړه شي هغه ته یتیم نه ورکېږي یتیم هغه چې بیا پلار ولې پلار د خارجي چارې اکثره ترسره کوي نو د هغه خارجي چارو سره هغه د هغه مهمه تولا چې د هغې څخه دی بې نصیبه شي نو د دې سره به ښه کوي دی خوارکۍ چې دی داسې یو څوک نه لري دا یتیم چې د ده دپاره هغه د ګټې وسنجي بهرحال چې هر چا څه ورسره وکړه هغسې وکړو نو الله پاک ټولو خلکو ته امر وکړي د بني اسرائیل چې خاص وعده اخلي چې د یتیمانو سره به ښه کوي او زموږ په دین کې هم د هغه رقم حکم دی په قرآن کریم کې بیا د یتیمانو په بحث کې راسي چې الله وایي چې د یتیم مال څوک خوري لکه نسته چې سکره ورکړه چې دا مثال یې وکړي او مولا نبي علیه السلام بل ځای وایي برای زو د یتیم کفیل چې د یتیم کفارت څوک وکړي برای که هاته لکه دغه د یوې ګوتې دا لکه خو د قرآن کریم چې دی د عربو ته خو معلوم اکثر ګورې دلته زموږ ستاسې یتیمانو په دغو ملکو کې د هغه ځای به د یتیم پر نامه هلته به د ماز به د یتیم عکس هغه پخوا د جهاد په دورو کې خلکو واستاوه هلته به دفترو ته جوړ کړی چې دغه سړی دغه هلک یتیم دی هلته به د عربو خلک راته به د دفترو کې به ګرځېده چې یتیم به خوښ د دغه رزق پر ما دی د هغه ځایه میاشت هغه پیسې راتلې په دې ټوله پښتنو کې خو دلته شل فرعونیان ګرځي معنا دغونه دنیا دي لکه د قارون غماز د قارون رنګ باندې کنه د اریو د قارون رسکنده بالا دي که اوس وحي نازلېدلی ولا چې اوس هم هر خان په قرآن کې یاد شوی خدای وحي بندي کنه د اریو د قارون بالا دي یو خان لس پیدا چې ورسي د دغه یتیم رزق پر ما دی زما وایي خو قرآن دی نه دی خبر په دین دی نه دی خبر خلاص دی ګرځي دی که داود نامه دپاره یو لس غوایي دی خیرات کې چې باره بیا وینې مسکینان دلته چوري د ده په کور باندې خلک وایي چې څه پېښ ده چې فلاني خانه کا خو ویی ورکړ چې دا خلک درته سره خبر شي او هغه چې هېڅوک نه په خبرېږي چې ما دی دوري نو څوک په خبرېږي یتیم دلته دی پټ پیسې راځي په بینک راځي یتیم ورځي راباسي په دا شوبه کې نو ما کار کړی چې ما ته د دوی ایمان هغه وخت معلوم شو یو ښځه وه د یو ړانده یو لاس یې پرې وړوند والمدة الحیات رزق پر ما چې دته خدای ژوند ورکړي د رزق خدای ښځې د کفالت کړي هغه تعلیم نه پیاوړی د جهاد په دورو کې دا رقم ځای ته رسول نو دلته الله پاک د یتیمانو په اړه کې ما دا شمال د یتیمانو سره ښه کول دا هم خورا الله پاک په عهد ځینې وخت په قسم دا وعده ځکه به دا کار کوي دی دا وعده کړې وه والمساکین او تاسې به احسان کوئ د مساکینو د مسکینانو سره دا قرآني احکام دي ما زموږ په دین کې هم دا هغه رقم دی چې ما دا زموږ غټان دي په خبر کار در نو پکښې راتلې هغه کوي لکه ما په دا اوس ورځې کې نو هغه زه ووینم د یو پر دروازه باندې نو داسې دا سپین سر ناست دي دا مسکینان ناست دي ژر یې ورکوي هم نه چې ډېر خلک یې وویني د ماپښین یې کښېنوي چې دا خلک یې وویني چې د پر دروازه باندې دغه آل بین اخر باندې یې کټو کټو غوښه ورته و باقي یو پنځوسې خلاص هغه خپله رانیسي ته بیا د ګوډې کیسو څخه خلاصې خو د ده په کور بیا هغه شي نه جوړېږي
یا وایي فلاني خانه که زکات وکړي د اینو چې زکات وکړي برای له ماپښین خوا ته 80 روپۍ په لاس کې ورکړي یا 100 روپۍ ورکړي دا ګټه ورځ د خپل کور وګېټ مخ ته وکړي ستړي کړي چې دا لارویان یې وویني چې زه خو یې باسم او ما درته ویل چې ما اوس الې 1000 لکه لري په 40 لکه 1 لک کېږي دا څونه زکات کېږي او دغه مسکینان نه څومره درته فرق وایي خو دې هلته د قرآن سره علاقه نه لري خپل د شهرت سره لري او الله دغسې وعده ځینې اخیستې وه بله وعده الله پاک ځینې اخیستې وه چې وقولو للناس حسنا وقولو تاسې به وایاست للناس به خلکو لره حسنا ښایسته خبرې بل به نیکې د دین خبرې خلکو ته کوي دا یې بله وعده ځینې اخیستې وه الله پاک واقیمو الله ورپسې به برپایه کوي الصلات لمونځ لمونځونه به اقامت د لمانځه کوي اقامت د لمانځه دا معنا چې هغه لمونځ به سده کوي لمونځ به د خپلو شرایطو ارکانو د واجباتو سره کوي دا یې بله وعده ځینې اخیستې وآتو او تاسې به ورکړه کوي الزکات د زکات نو دا څونه احکام راغله عقیدې ته که راسي ولې عبادتو به د بل هېڅ چا نه کوي یو د الله به کوي دا یې یاد د مور و پلار سره به احسان کوي دا یې دوه د عامو قریبانو سره به احسان کوي دا یې درې د یتیمانو سره به احسان کوي دا یې څلور د مساکینو سره به احسان کوي دا یې پنځه دا خو چې عملي هغه بدني عبادت مثال په طور تر اوسه دا نه دي پکښې کې ذکر شوی دا د مور و پلار سره احسان مثلا په بدن او په مال په دواړو کول کېږي د قریبانو د یتیمانو د مساکینو د ګورو سره وایي چې په مال هم کول کېږي په بدن هم کول کېږي مشترک وقولو للناس حسنا دا به قولي عبادت دا به د ژبې پورې اړه لري په نور بدن پسې اړه نه لري دا په خبرو کې هم مکلف کړه چې ښې خبرې به خلکو ته کوي د دین خبرې به ورته کوي پسې واقیمو الصلات خاص بدني عبادت دی دا به د بدن پورې اړه لري وآتو زکات خاص مالي عبادت دی نو دغه د انسان طاعات کې عبادت کې یا خاص په ژبه سره کوي یا در عقیدې او در نیته پورې اړه لري یا د مثال په طور در نوره بدنه پورې اړه لري یا تر ماله پورې اړه لري دغه هغه مراکز یې ورته ذکر کړله یوازې نو داسې نه دي چې ته واقیمو الصلات د لمانځه اقامت کوي نو د مثال طور نفلونو دا نور شامل فرضي لمونځونه نه نفلونه دغه پکې شامل شول خو د بدنه پورې چې اړه لري معنا نیک اعمال به کوي چې خلکو ته ښې خبرې کوي بارونه که اذکار دي دا ښې خبرې ګرځي چې په ژبه کول کېږي ټول پکې داخل شول مطلب دا خپل ادبونه به حدود غذایي کې استعمالوي خپل مال به د خدای په لار کې استعمالوي الله وایي ثم تولیتم ما وعده در څه واخیسته کلکه په تورات کې دا که هېڅ قول هم وکړي مګر ثم بیا تولیتم تاسې شا وګرځوله دغه هغه د دوی عهد شکنې شو چې عرفه کې شناعت راپورته کړي چې کول که یې بیا یې نه کوي عرفه که قوم راسره وکړي الا قلیلا منکم مګر ډېر لږ منکم ستاسو څخه یو لږ خلک وو هغه ته خپله وعده ودرېده چې شرک یې نه کوله الله سره د مور و پلار سره احسان کوله هغه کوم احکام شرک سوداګر نه کوله او بیا چې رسول علیه الصلاة وسلام را مبعوث نبي علیه الصلاة وسلام پر دی هم ایمان راوړي پر قرآن یې هم ایمان راوړي دغه قلیل دا نه وه چې په دا یهودو کې پیدا شوله که خپل عبدالله بن سلام د دغه ډلې څخه و چې پر نبي علیه السلام یې هم ایمان راوړي پر قرآن یې ایمان راوړي پر تورات یې مخکې ایمان راوړي چې منسوخه سوی لا نه وه دا قلیلا ګوره لږ استثنا کړه یو څو د بت په شمار خلک وه د یو ډله نه وه چې بس دا قوم د یهودو څخه ایمان راوړي الله بیخي لږ زیات الا قلیلا مګر لږ د قلیل یې پراخ خپله لږ ته وایي بیا یې پسې نکرات یا ترکیب هم دپاره د تقلیل راځي نو بیخي لږ والې معنا ورکوي نو الا قلیلا مګر نه لږ قبل منکم ستاسې څخه وانتم معرضون الله وایي وانتم تاسې چې یاست معرضون دا معادت دی چې اعراض کوي وانتم معرضون جمله اسمیه د طالبان په دې کوي استمرار ته اشاره کوي چې داسې استمراري کار دغه دی چې ګرد مر وعده کوي بیا یې ماتوي وعده کوي بیا یې ماتوي ګایې ګایې د یو چا څخه د وعدې ماتول په غلطي کې وشي هغه دونه عیب نه دی ګایې ګایې څوک دا رقمې لکه دا زموږ د عصر خلک چې دا پوروړي دي چا ته وعده ورکوي مګر ځینې اصول یې په 2 کاله ولاړ مګر د ده هره وعده نن و سبا دغه د بني اسرائیلو د یهودو بل خوی دا وانتم معرضون په دې کې دا معنا سو انتم تاسې یاست معرضون اعراض کوونکي یاست د خدای پاک د وعدو څخه عادتا معنا دا نه معنا چې وخت په غلطي کې درته کېږي ولې خو ما جمله اسمیه ده ټول ته پاتې راځي دا د دې عادت و هدغه ډېر غټ شناعت یې الله پاک بیان کړي نو د خلاصه یې داسې وه چې بني اسرائیل ته الله پاک دا ور په یاد کړه چې در په یاد یې کړي چې ما دغه وعده د دغو احکامو درته واخیستل او تاسې شا ور وګرځول او دا نه معنا چې په غلطي